خدای واحد یې چې پیسه نه لرم، د ډاکټرانو مینتبار مې نه کړې. شړنګ د پیسې مني قیسې نه مني، مرګ راله راکړې خو بیمار مې نه کړې. د سوات د سیمې د ډیر محترم عبدالرحیم روغاني المعروف بابای قطا مسکۍ شونډې همیشه لپاره وتړلې شوې. ښاغلي ټول عمر د حق لپاره شاعري کړې، د ظالم خلاف یې خپل قلم پورته کړی او کله کله یې د عام ولس په مخونو د خنداګانو خورولو لپاره طنز و مزاح هم لیکلی. الله پاک دې ورته جنت الفردوس نصیب کړي، روح یې حاد، یاد یې تل پاتې. د دې بعضې مشرانو غلو د لاسه موړ وطن په ګېډه وږی دی، کنګال دی. اوس د خلقو پیشه بله پاتې نه ده، یا په نر غلا کول دی او یا سوال دی. دا یو بله قطره په دې موضوع باندې دې کنډر کنډر وطن له معماران د خدای غواړم، دې ټوکړي ټوکړي ولس له مصلحان د خدای غواړم، چې دوزخ له لته ورکي ټول وطن جنت جنت کی. د شهیدات غوندې باذوقه مشران د خدای غواړم. جنتیان و خو افسوس که د ضمیر د لوري مونږ ته زمونږ هره ګناه خطا معافه نه وی. زمونږ بل یو عدالت ته ضرورت د سو، زمونږ دننه عدالت کو بې انصافه نه وی. پښتون کې راغله عجیبه تبدیلی، پښتون کې راغله عجیبه تبدیلی. جنج ختمیږي او خیرات پاتې دی، جنج ختمیږي او خیرات پاتې دی. د خان خانی مولانا ته ورکړه، حجره ختم شو او جومات پاتې دی. بل ځای کې آزاد یې که د ژوند هر یو ډګر ته ځې، خپله دې مرضي ده که دننه او که بهر ته ځې. خو دلته که د کرښې نه ایله غوندې پسنګ شولې نو خدای به دې معاف کړي، خو د خلکو نه به چېرته ځې. بل ځای کې آزاد یې که د ژوند هر یو ډګر ته ځې، خپله دې مرضي ده که دننه او که بهر ته ځې. خو دلته که د کرښې نه ایله غوندې پسنګ شولې خدای به دې معاف کړي، خو د خلکو نه به چېرته ځې.